السلام علیکم ګران شاګردانو ولې موږ چې روغ جوړ ویاست. راځه د نن سبق چې دی هغه په انګلیش کې د ګیټ استعمال زده کړئ. دا هم یو ډېر ګټور زیات استعمالېدونکی ګرامر دی. داسې ګرامر چې هغه موږ په ورځني سپیکینګ کې ډېر زیات استعمالوو. راځئ د دې څو استعماله څو مثالونه زه تاسو ته پیش کړم. د دې استعمال یې لږ مختلف دی، کیدای شي تاسو ترې ډېر سر نشئ په خلاص، بیا هم خپل کوشش وکړئ. دی اسانه نه دی، په زده کړه کې اسانه نه دی. اول مثال جمله ده he is getting richer. he is getting richer. هغه معنا سرمایه‌داره جن جوړیږي، پیسې پیدا کوي، نه داسې څوک هغه سرمایه‌داره کیږي، مړیږي. دویم مثال I got sick. I got sick. زه ناجوړه شوم، ناروغه شوم. او بل مثال he will get brave. he will get brave. هغه به زړور سي، هغه به زړه پیدا کړي، بهادره به سي. مړی چې مطلب پلانکی یو دا کار وکړي څه به زړه پیدا کړي، څه به بهادره سي، زړور به سي. he will get injured. he will get injured. هغه به ځان خوږ کړي، زخمي به سي. اوس نو تاسو دغه څو جملې په انګریزي کې ترجمه کړئ، بیا په کمنټ کې ولیکئ. مثلا دا جمله ته دغه کې ته ایمانداره سوی، ته ایمانداره سوی، دا په انګریزي کې ولیکئ، کمنټ کې ولیکئ. خپل ځان امتحان کړئ چې ستاسو په دې سر خلاص کړم. بل هغه طاقتور سوی دی، هغه زورور سوی دی، هغه زورور سوی دی، دا په انګریزي کې واړوئ، بیا په کمنټ کې ولیکئ. نو مننه ګرانو شاګردانو، دا زموږ د نن سبق په انګلیش کې د ګیټ استعمال. دا هم یو بنیادي ګټور په ورځني ژوند کې سپیکینګ کې ډېر زیات استعمالېدونکی ګرامر ول. دې ته دا د ماډل ورب لړۍ موږ روانه کړې ده. اوس نو تقریبا ختم کیږي، بیا به انشاءالله د ګرامر مخ لږ ور بدلوو.